ستا ورور څنګه دی علي خان؟ زما ورور نه دی، ورور به ستا وي، زما نه دی. زه دې شرط ولاکه ورور هم وایم، ورور پرېږده دغه چپړاسي هم نه وایم. ځه ستا په شان د میخ هغه په کور کې صفا کېدو ته ستا په خدای مې خپل بوټونه پرې پاک کړه. قسم دی هغه ستا په نوکر والله مې خپل د بوټو خاورې پرې پاک کړه. ته هغه ته انسان وایې، په کور کې داسې نوکره ده که نه، ته هغه ته انسان وایې. ته خو میخې تا سره خبرې کولم بدې لګي په ما. په 18 زره نکاح خبرې نه کوي. بس نو ته هغه خبرې مه کوه، ته ګیم وګټه بیا خبرې کوه. ګای ډبل ټاپ، ګای شیشه وډکوئ، ډبل ګای ټاپ، ډبل ټاپ وکړئ ټول، ډبل ټاپ ټاپ ټاپ. لس په مرچکي خورې. ستاسو سوچونه بدلېږي، پنشمنټونه دې هم بدلېږي. اچھا چې وګټو نو ولې پر څو لیټ باندې؟ په 5 5000 پازه دې خوله دې څنګه ده؟ 5000 تا ته 5000 3000 2000 وای 2000 اوقات ته توبه اوکې زه ستا اوقات وګورم، ستا څه اوقات؟ غومې غوا ټیم دې لاړو ستا د زمري راتلل ولې ستا هم ټیم لاړو. د دې څه زه بایلم څه شی نو ته خدای څه د دې څه بایلم؟ ګوره هغه ورځې لاړې چې د پلار کره به لاړې. نه یعنې زه د دې څه وبایلم؟ لاړې شیرینۍ ګایز ډبل د دې څه وخت ته چې زه د مریم بس دا یو ګیم دی، بس نور ګیمونه هم نه کوم. ګایز ډبل ټاپ ټیم زه دبئی کې ګایز ډبل اخیراً چیرې ژوند کوي؟ سعودیه کې ګایز ډبل لاړو. ته دبئی کې څنګه چلیږې؟ لایک کار هم خو نه کوې. زما ورور دی، زما فیملی ده، ولې خلک اوبو کې راغلي. ستا فیملی خبر ده ته علي خان سره جوړې؟ نو لازمه ده، ضروري خو نه ده داسې. علي خان او ستا په لایف کې څوک نه غوا تا خو څوک قبله یم نه شکر زه خو یې قبوله کړی یم که نه قبوله ده قبله ده یم نه غټه یې که نه ظالمې لږ واک کوه جیم ته ځه چې سمارټ شي ډېره غټه یې. ته د پزه ماته ښکاره که دیګ یم پنشمنټ وکړه شاور تا ویل 5000 سوري زما د ملګري د سر صدقه شوه. اوکې لاړم زه د علي خان د سر صدقه نه ورکوې؟ د علي خان د سر صدقه نه ورکوې؟ دا مې د علي خان د سر صدقه درکه هغه د نظره نشي. نور څنګه یې؟ بس ښه یم. ستا ورور څنګه دی علي خان؟ زما ورور نه دی، ورور به ستا وي، زما نه دی. زه دې شرط ولاکه ورور هم وایم، ورور پرېږده دغه چپړاسي هم نه وایم. ځه ستا په شان د میخ هغه په کور کې صفا کېدو ته ستا په خدای مې خپل بوټونه پرې پاک کړه. قسم دی هغه ستا په نوکر والله مې خپل د بوټو خاورې پرې پاک کړه. ته هغه ته انسان وایې، په کور کې داسې نوکره ده که نه، ته هغه ته انسان وایې. ته خو میخې تا سره خبرې کولم بدې لګي په ما.